خارج کې څه دی زنګ منګ ورلویستله تر راوغواړو را روان دی یو څو ورځو کې ته راځه دلته کښېنو ورسره وغږېږو یار دې خوا راشه دې خوا دلته کښېنه زنګ ورغی چوپ شه الو السلام علیکم جوړ په خیر ښه والله شکر د کراري د خپل حال وایه بس الحمدلله څنګه دي کاکاګان ټول ښه دي ترورګانې ټول انشاءالله ښه دي شکر الحمدلله ټول ښه دي خیر او خیرات ده په دې وخت کې څنګه یاد شو ما ولا ویلې مال دا څو ورځې کېږي چې انډیوال را روان ده تپوس مپوس یې وکړو خیر اوسې الله دې د ښو تپوس وکړه امین خیر اوسې څنګه د کاروبار په خیر خیرات سره روان ده مخکې د کاروبار پوښتنه مو کوه دفتر کې هم بس قلم مې په لاس کې دی کمپیوټر راته مخکې پروت میز چوکۍ ښه صحیح کې ناست او داسې یخ ښایستې لګېدلی بس پوښتنې مه کوه داسې ایسي ده څه عزت مزت دې کېږي خامخا نو چې دومره غټ سړی عزت مزت به دې کېږي خارج ده نو مړه د عزت خبره خو مه کوه عزت خو بیخي داسې زیات ده پاسېدل تاسو دلته کېناستل مساله راوړم استاد 2 دقیقې صبر کول just for 2 minutes I'm coming دا څوک اوسې غږ یې درته وکړه څه یې درته ویلې دا څه خبره وه دلته بس نور وړکو ته د انګریز نارې وایي چې مزاحمت مه کوئ د استاد سره که نه څه تر غلط نه سي کاروبار کې کمپیوټر کې اخته یم اوس ښه کوم به نیم ذاتي ناوخته ده کار رانه پاتې کېږي تاسو خو بچي ما نه راغوښته خارج ده دومره شی نه غواړو بس یار ما د راډ او ګړۍ وکړه غرق سې لږ صبر وکړه یار راډ او ګړۍ د ملګری راډ او ګړۍ غواړي زما ملګری او ما له هغه فون در سره راوړه چې یا د مڼې چک پې لګېدلی یا مڼې غوندې ما د راډ او ګړۍ هلو غږ دې داسې پخپخی راځي موږ ته د غږ راځي تا ته ولې نه درځي غږ هلو اورې اورم ما داسې درته ویلي چې هغه شی لره راوړه چې هغه د فون چې د مڼې عکس ده پې هغه چک پې لګېدلی ګړۍ راډ او ګړۍ درسته راوړه دا ملګري غواړي او د مڼې عکس ده راډ او ګړۍ او مڼې باندې چک یې ستر اخیستی او سم نام دی طلا راوړئ طلا سمه ده زه خدای په امان مخته د ښځه د خدای په امان په الله دې سپارو روغ صحت په خیر او خیرات سره راسې تل مو په دعاګانو کې یاد ساتو مسافر ورونه یې د تره زوی هم لندن نه راغلی دی تپوس دی ورسو هغه شیان هم تر هغوښتې به هم رانده راوړي هو تیز راځه یاره بس چای مې به مو وڅښو چای به کوي ځکه لندن والا کله به موبایل رانه اخلي که نه بیا به تر سریال له ماڼه کې وګوره یار مه کوه دې ودربه مسلمان صبر وکړه راوځي لندني کور دی د لندني بېزتي به یې نه کوو بیا صحیح شیان رانه کړي جوړ په خیر جوړ شه دا تکړه ښې په خیر او ورور داسې لندن نه راغلی دی د هغه تپوس ته راغلی اوس تپوس مپوس یې وکړو ورله غږ کسې راوځلته وکړي زه به ورته وایم چای مې بندوبست هم درسره وکړه چای مې هم راوړه چې ورته ویڅکو چای دې ورې ورته ویل مسلمانه ور ودې شه موټایان راوړي یا داسې خو نه کېږي چک څه د پلار کور خو دې نه دی توشکه موشکه به راوړې توشک به کښېنې دومره عزت نسته درکې پرېږده صبر وکړه مېلمه راوځي نه پرېږده ورکه ماشوم دی ورکه ماشوم دی کښېنه راځه دې خوا اوس کښېنه را دې خوا کښېنه مېلمه یې کښېنه راځه صحیح دلته کښېنه ماشوم دی کښېنه خیر
حالا راځه چې ورځو. سلام علیکم. په خیر راځه خلاص خیر راغلی ډېره موده پس هم سره ولیدل جوړ څه شم درنه راغوښتي وه سره وغږېدو او رښتیا هغه رایاد شو هلکه نجیبه نه چې ناست کو هماغه شی به راوغواړم ورته ته هماغه شیان راوغواړه چې شي م راوړي زه به یې ته ورته چای راوړه چې هم ناست که نه نه خیر به اوس کوي دا ګاز څه که پلستر خو سوی دی دا ګاز دی څه که ګاز نه ده راډ دی راډ ما سامان دې راوړی ها نور څه حالات دي کلي کلي شغلې ده پیالې ډک کړه لکه داسې کار و چې ډالر نه ماتېدل کلی ده نو او کور کې ماتې پیسې نه وي کلچې ملچې شیان پاتې شول نو تاسو خیر د دوی دا چای وڅښئ پروا نه لري شین چای دی خو نه یو شین نه ده تور هم ورسره ګډ ده تور هم ګډ ده ځکه یې داسې رنګ ده خوند یې وګوره خارج کې خو موږ همداسې چای څښو ها په لارې څه کیسې وې دا ترکیې مرکې سختي مختي دا ما ورور وای ما ولېږه نو ده باندې ورځه څه وکړمه یاره د سختیانې درته بیان کړم اول خو افغانستان نه ایران ته ځي دا یو سختي ډېره سختي غواړي بیا ایران کې هغه ظلمونه او وحشتونه وروسته نو ایران نه چې اخوا ته ځي ترکیې ته د ترکیې تر منځ چې شي هم نشته داسې یو ډاګ ده فکر 100 کیلومتره ده نه باران کې وري نه بل چیز ده بل چیز هېڅ هم نشته کې همداسې تس ډاګ ده غر مر به په سترګو مو نه ګوري نه اوبو بارانونه چې نه کې وري یوازې د ګولیو باران وي دا کې تلای نه شي تا نو په دې ډاګ کې یوه شپه روان وم که نه داسې شپه وه تک زیړ لمر راختلی وه خو سپوږمۍ رڼا یې ورکړم تېزه وه سترګې یې برېښولې سترګې نو نه پوهېږم 50 پولیس وو که یو 50 وو همداسې لږ څه تر 13 او بېر وو یعنې ډېر او کم نو داسې روان وم سپي یې راپسې کړه د پولیسو داسې چاقو راوویسته او ډز یې راباندې وکړو نو زه داسې تر کوب سومه او لغته مې دې ډز ته ورکړه ډز بېرته پې ورتاو سو د 50 دانې بچ شول خو دا یو 50 داسې کې ولګېده په دې ستوني باندې داسې ولګېده سر کې داسې تر ووتو څو پولیس وو 50 یو دانه خو مې کې وویسته 50 پاتې شو یو 50 نو دا یو دانه خو مړ شو دا 50 دانې پاتې شو یو 50 ولو دا 50 دانې بېرته داسې او له ډاره ټولو په پرتوګونه خېشتول داسې او بېرته تاو شولو بس وا دې اورېده زه درته یم چې سختي ده خو ته نه منې بیرته تاو شو نو بس زه همداسې ورغلم جال کې افغانې اصغي اوهو اوس به څه چل کېږي نو داسې غني شیان مو ویلې اوس به څه چل کېږي په دې خو خدای نه سم چي وکړم زه دا کیسې پرېږده زه دا کیسې به پرېږدو نو تا ته خو مې خطر بیان کړو که نه یو 50 عسکر او سپي یو تس ډاګ ښه بس دا کیسې به نورې پرېږدو ډېرې سختي ده کې مزه دا راډو ګړی څه پسو راډو ګړی او راډو ګړی ودرېږه زه راواخلم دا د همراډ او دا د ګړی دا هم ستا خلکو چک پې لګولي ما درته روغ راوړو چک به ته پې ولګوې موږ به لاړ ساتي ناوخته شوله کښېنئ مړه ډوډۍ تیاره ده ډوډۍ وخت ده نه پروا نه لاړ به سو کور مه کوئ ګوره. ښه ناست تیار وبه. مه کوئ نه خبره نه ده بس دا لیکه لاړ شی وو نه پاتې کېږئ خدای په امان مختم خاص مخته د کاسه مختم خاص راځه ځو راځه چې ځو پاتې نه پروا نه لري ډوډۍ به کور کې وبې په خیر لاړ شین چای راباندې وڅښه یاره کلمې مې ټولې په څه کې شنې کړې یار ما انډیوالان سره خلاصه کم ما ورته د خلاصه ما دې مڼه به راوړې آیفون موبایل ګان اوس مڼه راوړم